دا نه وي چې د عالم بیان شیر کم ثواب به مې وشي. یاد وساته کو په فیسبوک د عالم بیان مخې ته درغې او تا شیر کو ستا په وجه کو الله یو مسلمان اصلاح کو ستا په وجه کو الله یو بنده جوړ کو ستا پکې پوره حصہ ده هغه به مخکې شیر کوي ستا پکې ثواب کېږي هغه به مخکې شیر کوي ستا به پکې ثواب کېږي د دنیا خلکو ته به ورسېږي خو د یو عالم په خبره چې دنیا یې اوري تاله به الله ثواب درکوي. موږ د عالمانو بیانونه نه شیر کوو موږ په دې خپل فیسبوکونو باندې فسق او فجور شیر کوو موږ په موسیقۍ شیر کوو موږ په ګانې بجانې شیر کوو. خدا را مسلمانه دا دسیسې دا آلات د اسلام د دفاع لپاره استعمال کا د اسلام او د قرآن خلاف مه استعمالوه. من سکو په دې خپل غوتو باندې ځان له جهنم نه ګټو په دې خپل غوتو باندې ځان له الله قهر نه الو په دې خپل غوتو باندې د الله غضب ځان نه الو. زمون مخې ته سندره راغله فورا ما شیر کړه زما مخې ته د جنۍ تصویر راغې ما شیر کو زما مخې ته خستا لک راغې ما شیر کو. یاد وساته او هغه څوک چې سندري شرکې هغه څوک چې فلمونه شرکې هغه چې د جنکو تصویران شرکې هغه چې د خستا لکانو تصویران شرکې تب سبا قبر کې پروتي خو ستا دغه سندره چې تا شیر کړه بل مسلمان وکتلا او بل مسلمان شیر کې بل وکتلا بل شیر کې بل وکتلا چې څومره خلک دا سندره ګوري چې څومره خلک دا ډرامه او فلم ګوري چې څومره خلک د جنۍ دا تصویر ګوري چې څومره خلک د خستا لک دا تصویر ګوري ستا پکې مستقلا حصہ ده ستا پکې الله مستقلا عذاب او سزا درکوي. افسوس دا دی د الکانو تصویران خو شیر کېدلی شي موسیقي شیر کېدلی شي فلم شیر کېدلی شي خو کو د عالم بیان مخې ته راغې هغې پکې ستا د آخرت سوچ کړی دی هغې پکې ستا د دین سوچ کړی دی هغې پکې د اسلام سوچ کړی دی هغې پکې ستا د آخرت سوچ کړی دی هغې پکې ستا د کامیابۍ سوچ کړی دی بې د دې عالم بیان څوک هم نه شیر کوي